15مه برخه. مشران باید انګیزه ولري. دا د مشرانو مسؤلیت دی چې باید انګیزه ولري. هغوی له درویو لارو په استفادې کولای شي دا چاره ترسره کړي. یو د دغو لارو هم انځورګري ده. ډېری مشران روشن فکره دي، په ځانګړې توګه هغه مشران چې د راتلونکي د بدلون وړتیا لري. دوی راتلونکي احتمالات داسې تصوروي چې بل چا په اړه هیڅ فکر نه وي کړی. ځینې مشران کولی شي خپله راتلونکې په سمه توګه وویني، په داسې حال کې چې نور خلک یې حتی په اړه تصور هم نشي کولی. مشران له پلان، مدیریت او د کارونو له منظمولو سره د راتلونکي پر لور حرکت کوي او خپل خوبونه په حقیقت بدلوي. کله چې زه د پلان جوړونې طریقه د نورو کمپنیو سره تمرینوم، د ټولو هغو مدیرانو چې په جلسه کې برخه لري غواړم چې د داسې راتلونکي تصور وکړي چې د 5 کلونو په تېرېدو سره کمپنۍ په یوه غوره کمپنۍ بدله شي. کله چې دوی د کمپنۍ اوسنۍ ځانګړنې تصور کړي، زه د هر یوه دا پوښتنه کوم: آیا دا کار امکان لري؟ اجرایوي مدیران سر وخوځوي او وایي: هو، امکان لري. ښایي دا کار په یوه کال کې عملي نه شي، خو په راتلونکو 5 کلونو کې حتما عملي کېدای شي. وروسته موږ د کمپنۍ په اوسني څرنګوالي او راتلونکو 5 کلونو خبرې اترې کوو. تاسو کولی شئ د خپل ژوند لپاره هم ورته تمرین وکړئ. فکر وکړئ هیڅ مالي او تحصیلي کمی نه لرئ، کافي تجربه او ښې ټولنیزې اړیکې هم لرئ. نو په داسې حال کې مو ژوند څنګه تېرېږي؟ کله چې مو راتلونکی د بشپړ جزئیاتو سره وڅېړئ، نوبت دویم ګام یعنې عمل ته رسېږي. فکر وکړئ د پیل لپاره باید په کومو کارونو لاس پورې کړئ او څنګه کولی شئ هغه څه ترلاسه کړئ چې د راتلونکو 5 کلونو لپاره مو هدف ټاکلی وي. لوی پیټر ډراکر داسې لیکي: موږ په هغه کارونو کې چې کولی شو په یوه کال کې یې ترسره کړو مبالغه کوو، خو دا چې په 5 کلونو کې څومره کارونه کولی شو ځانونه ټنبل نیسو. په همدې دلیل هیڅ کار پرته له انګیزې بریا ته نشي رسېدلی. که غواړئ په خپل کار کې وځلیږئ، مثبته انګیزه ولرئ. موخې یا اهداف وټاکئ او د نورو ژمنتیا ترلاسه کړئ. دوهمه لار د مشرانو له لورې د لویو موخو ټاکل دي. دا کار تل دوی ته انګیزه ورکوي. که چیرې لویې موخې یا لوی اهداف وټاکئ، خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره سختې هڅې وکړئ او دا ډاډ درسره وي چې د خپلې ټاکلې موخې هم ډېر څه په لاس راوړلی شي. لرې نه ده چې دا کار به کېږي، خو شرط دا دی چې انګیزه به درسره وي. وروستۍ لاره دا چې مشران باید د نورو خلکو ژمنتیا په لاس راوړي. کله چې نور خلک بریا ته د رسېدو په پار له کمپنۍ سره ژمن پاتې کېږي، طبیعي خبره ده چې مشران هم دوی قربانۍ ته چمتو کېږي. د زاپاس کمپنۍ کارکوونکي د دغه کمپنۍ مدیر ښاغلي ټني حیثیت ډېر زیات ژمن و. د ده موخه دا وه چې ټولو خلکو ته خپل خدمتونه ورسوي. اوس پوښتنه دا ده چې دی څنګه وتوانېدی د ټولو کارکوونکو ژمنتیا ترلاسه کړي. ده یو کار وکړ. پیرودونکو ته د خدمت رسونې وروستۍ ښوونیزه دوره وه. نویو کارکوونکو ته چې که غواړي کمپنۍ پرېږدي، د $2000 وړاندیز وکړ. که څه هم د دې وړاندیز څخه د ده موخه ډېره ساده وه، خو ځکه یې دا کار وکړ چې ده غوښتل په دې کار سره معلومه کړي چې آیا کارکوونکي واقعا غواړي له ده سره د کمپنۍ په پرمختګ کې ژمن پاتې شي. ډېرو کمو کسانو دا وړاندیز ومانه، پیسې یې واخیستې او ولاړل. که څه هم هغوی خوشې پیسې ترلاسه کړې، خو ټني حسیه په دې کار سره ډېر خوښ برېښېده. دا ځکه چې که هغوی په کمپنۍ کې پاته وای، نه یوازې چې سم کار به یې نه کولی، بلکې کمپنۍ ته به ژمن هم نه وای. سخت کار وکړئ. بریا په اسانۍ سره نه ترلاسه کېږي. مشران په کارونو کې له خپلو انګیزو کار اخلي څو خپلو هیلو ته ورسېږي. په ټوله کې ویلی شو، مشران تر نورو ډېر سخت کار کوي. دوی تل د کار پر مهال خپل وخت په بې ځایه ګرځېدو او فیسبوک نه تېروي. مشران چې کله کارځای ته دننه شي، خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکوي. مشران په کار کې تر نورو ډېر چټک دي. مشران تل په دې لټه کې وي چې څنګه وکولی شي چټک پرمختګ وکړي. دوی هیڅکله د خپل کار د چټکتیا خوښ نه برېږدي، بلکې تل په دې هڅه کې وي چې خپل کار ته لا چټکتیا ورکړي. د نورو په پرتله مشران په ساعتونو کار کوي. ډېری مدیران تر ټولو ژر ادارې ته حاصلېږي او تر ټولو وروسته د ادارې بیرته ستنېږي. همدغه اضافي ساعتونه چې دوی خپل کمپنۍ ته ځانګړي کړي، کولی شي د دوی په کمپنۍ کې د پام وړ بدلون رامنځته کړي.
مشران په چارو کې تر ټولو مخکښ دي، دوی په نورو پورې نه دي تړلي او هیڅ کله دې ته نه په تمه کېږي چې نور دې دوی ته انګېزه ورکړي. د مشرۍ تجربه په خپل ذات کې د انګېزو رامنځته کول دي.